بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په کسټمرز مینو کې په کسټمر سنټر، کریټ اسټیمیټس، کریټ سیلز آرډر فولفلمنٹ ورکشیټ او کریټ انوایس باندې خبرې وکړې. نو د نن په درس کې غواړم تاسو سره په انټر سیلز ریسیټ، کریټ سټیټمنټ، ریسیو پیمنٹ او کریټ کریډټ میمو باندې خبرې وکړم. دا کمانډونه چې ګوري دا هغه پریکټیکل کمانډونه دي، یعنی په دې معنی هغه کمانډونه دي چې په روزمره ژوند کې تاسو د دې څخه ډیر زیات استفاده کوئ او همیشه تاسو د دې سره سروکار لرئ. ګورئ که ستاسو په یاد وي موږ په تیر درس کې په دې خبرې وکړې که چیرې ستاسو څخه یو کس په قرضو باندې جنس وړي، سرویس تاسو څخه په قرض اخلي یا آیټمز یا انوینټري پارټ، نو تاسو به هغه ته انوایس جوړوئ. یعنی انوایس موږ په دې حالت کې استعمالوو. خو که چیرې زموږ او ستاسو حساب کتاب په نغدو اوسي، یعنی د پیسو په مقابل کې، د کیش په مقابل کې زه سرویس خلکو ته وړاندې کوم خپل کسټمرانو ته او یا انوینټري پارټ په خرڅومه، بیا موږ تاسو د انټر سیلز ریسیټ کمانډ څخه استفاده کوو. بل کله کله داسې کېږي بعضې مشتریان دي یو میاشت بعد، یوه روبه بعد، څلور میاشتې، شپږ میاشتې بعد یو ځل داسې زړه یې غواړي چې دغه کم ډیل چې موږ سره دوی کړی، کم خرید فروش چې زموږ څخه دوی کړی دی، د ده یو راپور دی ترلاسه کړي زموږ څخه، یا په زړه کې کومه خبره تاویږي یا څه شک پیدا کېږي، دی موږ ته وایي چې هلکه دغه د اول د جنوري نه واخله تر د 10 د سپتمبر پورې چې کوم معاملات زما او ستا په منځ کې ترسره شوي دي، جنس مې درنه اخیستی، خدمات مې درنه اخیستي، که په نغد وي که په قرض وي، پیسې مې درکړي، د ده ماته یو راپور راکړه. نو بیا په هغه حالت کې موږ تاسو د کریټ سټیټمنټ کمانډ څخه استفاده کوو. بل کمانډ موږ تاسو سره په نوم د ریسیو پیمنټ دی. ریسیو پیمنټ که چیرې موږ او تاسو خپل کسټمر ته په قرضو باندې خدمات وړاندې کوو یا انوینټري پارټ په خرڅ کوو، یو ورځ بعد، یو ساعت بعد، 2 ورځې بعد بیا هغه کس چې کله موږ ته پیسې راکوي، هغه بیا موږ تاسو کویک بوکس پروګرام کې د ریسیو پیمنټ د طریق نه ریکارډ کوو. یعنی د هغه مشتري څخه چې زما قرضدار و پیسې مې ترلاسه کړئ. په همدې شکل بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د کریټ کریډټ میمو یادیږي. کله چې مشتري زموږ څخه انوینټري پارټ واخلي او په هغه کې یو څو قلمه جنس بیرته موږ ته مسترد کړي، بیا موږ تاسو د دې کمانډ څخه استفاده کوو. یو پرچیز ریټرن دی، یو سیلز ریټرن دی. پرچیز ریټرن موږ تاسو خپل وینډور ته کوو. کله چې موږ خپل د وینډور څخه جنس اخلو، 10 کمپیوټر یې مې واخیستل، یو پکې خراب وخت بیرته یې ورکوم، نو هغه بیا موږ د کریډټ کمانډ د طریق نه دا کار ترسره کوو. دې باندې موږ خبرې مخکې کړې وې. خو که چیرې کسټمر زما څخه جنس واخلي او په دې کې به یو څه ارقام یا اقلام ماته بیرته مسترد کړي، بیا موږ تاسو د کریټ کریډټ میمو کمانډ څخه استفاده کوو. راځم په عملي شکل په دې باندې تاسو ته کار کوم. کویک بوکس پروګرام مې خلاص کوم. راځم کسټمرز مینو ته. دلته که چیرې تاسو وګورئ د کریټ انوایس څخه لاندې موږ سره یو کمانډ په نوم د انټر سیل ریسیټ. نو راځم په دې باندې کلیک کوم. دې نه مخکې چې په دې کلیک کوم راځم کسټمر سنټر ته. دلته که چیرې تاسو متوجه شئ دغه ځوان زموږ څخه 4,50,000 قرضدار دی، دا 9,000 قرضدار دی، 4,500، 16,500. دلته دغه درېیمه شماره مشتري که چیرې تاسو وګورئ کسټمر نیم 03، د ده په هسټري کې کوم ټرانزیکشن نشته، یعنې ده زموږ څخه تر اوسه پورې نه خدمات اخیستي نه یې جنس اخیستی. راځم په دې باندې عملي کار کوم. نو دلته څه کوم؟ انټر سیل ریسیټ کمانډ استعمالوم. نو راغلم په دې مې کلیک وکړو، کسټمرز مینو ته راغلم، دلته مې په دې کمانډ باندې کلیک وکړو. یعنې په دې معنی دې سړي زما څخه خدمات واخیستلو، نغدې پیسې ماته راکړې. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو دلته راغلم په آیټم کې تاسو کولی شئ انوینټري پارټ انتخاب کړئ، تاسو کولی شئ سرویس آیټم انتخاب کړئ. زه ورته چې دې سړي ته ما څه چل وکړو، د کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ مې ورته دایر کړو، ډیلیور مې کړو، یو ټریننګ مې ورته ورکړو. د ده قیمت څومره دی؟ 3,000 افغانۍ. کوانټیټي کې مې یو ولیکو، یو پیر دا د کویک بوکس کلاس ما دته ډیلیور کړو.
نن ټاکسیبل دی ورته بالکل نن ټاکسیبل دی. دغه د ګوګل میټ د آیکن به راوړم چې دا ځای صحیح ښکاره شي. پیسې په شکل د څه شي درکړې؟ په شکل د کیش درکړې، په شکل د چکې راکړې، ډیبټ کارت و یا کوم بله طریقه یا بانک د طریق نه پیسې تاسو ته ټرانسفر کړې. آټ نیو پیمنټ میتود ته به لاړ شئ، دلته به ولیکئ بینک ټرانسفر، هغه نه وروسته اوکې به کلیک او بیا سیو ان کلوز باندې کلیک کوو. دا شیان خو موږ تاسو لوستي وو چې دلته د کسټمر ادرس راځي، دلته کرنټ ډیټ راځي، دلته سیلز نمبر راځي. یعنې دا په نغدو باندې تر اوسه پورې موږ فروشات چې کړي څو ځله م کړي وه. یو ځل مخکې تا په نغدو فروشات کړي، دا یې دویم ځل دی ځکه سیلز نمبر چې دی 2 دی. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز مې کلیک کوو. اوس تاسو وګورئ د دې بیلنس کې څه تغیرات راغلو؟ نه. ولې رانغلو؟ په دې خاطر باندې چې دا خو د نغدو معامله وه، پیسې خو موږ نغدې ترې واخیستې، نو دا بیلنس خو په دې معنی چې دا زموږ نه قرضداره دی، نو دلته ولې ماته بیلنس وښیي؟ ښه دا پیسې چېرته لاړلې؟ ګورئ کویک بوکس کې موږ سره په چارټ اف اکاونټ کې یو اکاونټ دی په نوم د ان ډیپازټډ فنډ اکاونټ. کله چې موږ تاسو په نغدو باندې په مشتري باندې سروس یا انوینټري پارټ خرڅو او پیسې ترلاسه کړو، دا پیسې مستقیم ځي ان ډیپازټډ فنډ اکاونټ ته. څه مطلب ان ډیپازټډ فنډ اکاونټ ته؟ فکر وکړه زه د کمپیوټر یو دکان لرم، روزمره زه کمپیوټر یې خرڅوم، دا پیسې اخلم، دا دخل روق نه دی، د دخل کې پیسې اچوم. دغه دخل ته ان ډیپازټډ فنډ اکاونټ وایي. ولې؟ ځکه د دې تر اوسه پورې موږ هغه حساب مشخص کړی نه دی چې دا پیسې اوس د ورځې په آخر کې زه بیا دا حسابوم، یا یې ځان سره ساتم، یا یې کیشیر ته ورکوم، یا یې هغه زموږ مدیر د مالي ته ورکوم ته چې لاړ شه دا زموږ په بانکي اکاونټ کې ډیپازټ کا. نو په دې خاطر دې ته وایي ان ډیپازټډ فنډ اکاونټ. په دې معنی چې دا تر اوسه پورې موږ کوم مشخص اکاونټ ډیپازټ کړي نه دي، اچولي نه دي، راوکې پرتې دي موږ سره. بیا چې کله دا یو مشخص اکاونټ ته واچو بیا وایو ډیپازټډ فنډ. نو اوس ګوره دا پیسې چیرته دي؟ راشي چیرته لیست ته راشئ، چارټ اف اکاونټس باندې کلیک وکړئ، دې ته چې راغلی ګورئ ان ډیپازټډ فنډ اکاونټ پیدا کېدا دی که نه دی؟ دې کې تقریبا 2,53,000 روپۍ جمع شوي دي. زه په دې ډبل کلیک کوم، وګورئ تاسو آخرین ټرانزیکشن څو روپۍ دي؟ 3,000 روپۍ دي که نه دي؟ بالکل آخرین ځل باندې 3,000 روپۍ دې ته جمع شوي دي، انکریز شوي دي په دې کې. دا ډیکریز دی، دا انکریز کالم دی. انکریز مطلب زیات شوي، 2,50,000 وي، 3,000 نور اضافه شي، 2,53,000 روپۍ شوې. او دا پیسې تاسو د چا څخه اخیستې دي؟ د کسټمر نیم 03 کسټمر څخه موږ اخیستې دي. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ همداسې کولی شي دا معلوم کې، همداسې زه کولی شم، څه رقم کولی شم؟ راشي تاسو چیرته ریپورټ ته چې راغلی کمپني فاینانشل ته، دیز کې بیلنس شیټ سټنډرډ ته راشي. ان ډیپازټ فنډ اکاونټ زموږ ستاسو کرنټ ایسټ دی. کرنټ ایسټ موږ ته چیرته ښیي؟ په بیلنس شیټ کې ښیي. په بیلنس شیټ باندې کلیک وکړئ، راشي دلته دیز کې ما ورته آل انتخاب کو چې ټول ریپورټ ماته وښیي. لاندې راشي وګورئ ان ډیپازټډ فنډ اکاونټ شته که نشته؟ په دې ډبل کلیک کړئ، ګوره هغه ریپورټ ماته ښیي. وایي دې اکاونټ کې یو پېره 2,50,000 روپۍ راغلې. د چا څخه دا پیسې تاسو ترلاسه کړې؟ د اوباما فاونډیشن څخه. د څه په خاطر باندې؟ یو پروژه وه په نوم د سکول کنسټرکشن بغلان ولایت کې. دا پیسې موږ د دغه په خاطر باندې ترلاسه کړې اوباما فاونډیشن څخه. بل بیا په دغه تاریخ باندې ګوره دا په 9 تاریخ دی، 10 میاشتې، دا په 12 تاریخ یې نن ورځ 3,000 نورې موږ ترلاسه کړې. 2,50,000 او 3,000 2,53,000 مکمل ان ډیپازټ فنډ کې څومره پیسې دي؟ 2,53,000. اوس تا تصمیم ونیو، تصمیم دی ونیو، رئیس ته ویل چې هلکه دا پیسې څه ځان سره دخل کې دونه پیسې ایښي، دا ولېږه یو بانکي اکاونټ کې واچوه، یو چا ته ورکړه چې اکاونټ کې واچي. په کوم اکاونټ کې دا پیسې اچې؟ ګوره ای بي بانک افغاني اکاونټ کې ما سره 4,200 روپۍ دي، ډېرې کم پیسې دي. زه غواړم دا پیسې دغه اکاونټ کې واچوم. یعنې هغه کس ته کارمند ته مې ورکړې د اکاونټ کې پیسې واچول، بل یې ماته راوړ، بل خو یې ماته راوړ، بانک کې زموږ پیسې زیاتې شوې، خو کویک بوکس کې به دا ته رسې که نه رسې؟ بالکل به رسوم. را به شي چېرته؟ بینکینګ مینو ته. دلته ګوره موږ سره یو کمانډ دی په نوم د میک ډیپازټ. په دې به کلیک کړي، په دې هم کلیک که ماته وایي 2 دفعې تاسو پیسې ترلاسه کړي، تر اوسه هم ډیپازټ کړي نه دي. کمې پیسې دي؟ یو 2,50,000 روپۍ دی چې د اوباما فاونډیشن نه تا ترلاسه کړي، بل 3,000 روپۍ دی چې د کسټمر نیم 03 څخه تاسو ترلاسه کړي. ورته یم ښه صحیح دا ډیپازټ کوم، اوکې کلیک کړه. چېرته ډیپازټ کوې؟ کوم اکاونټ کې ډیپازټ کوې؟ ای بي بانک کې دا ما ډیپازټ کړی، غواړم کویک بوکس پروګرام کې ورسوم. صحیح ده. کرنسي تیاره خپل افغانۍ انتخاب شوې ده، ډیټ هم خپله ډیټ راغلی دی، میمو کې ډیپازټ لیکل شوی دی. دې شیانو کې نور زه ګوتې نه وهم.
ځکه دا خبرې بیا وروسته موږ ته بیا تکرارا راځي. نو راغلم فقط سیو ان کلوز باندې مې کلیک وکړو. اوس تاسو راشئ وګورئ ان ډیپازیټډ فنډ اکاونټ کې به موږ سره یو روپۍ هم نه وي. راشئ وګورئ ان ډیپازیټ فنډ اکاونټ دې بیخي ورک شو که نه. خو که چیرې تاسو راشئ ای آی بي بانک ته څو روپۍ شوې هلته 2,78,200 روپۍ شوې. پیسې دلته راغلې. اوس که دې ځینه زه ووځم راشم چارټ اف اکاونټ کې وګوره ان ډیپازیټ فنډ کې پیسې لرو موږ نه. بیلنس څومره دی؟ 0 دی. پیسې هم ډیپازیټ کړې بانک کې مو واچولې، وک نه پیسې غونډې کړې بانک ته مو ولېږلې. نو هدف مې په عموم کې دا و چې کله تاسو په نغدو فروشات کوئ دغه پیسې مستقیم چیرته ځي؟ ان ډیپازیټډ فنډ اکاونټ ته ځي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. ولې ان ډیپازیټډ فنډ اکاونټ ته ځي؟ ځکه دا خپله موږ مشخص کړي چې دا پیسې دلته لاړې شي. نو انټر سیل ریسیټ کمانډ موږ دې لپاره استعمالوو. او انوایس باندې موږ هم خبرې کړې وې چې کله موږ یو چاته انوایس جوړ کړو هغه پیسې بیا چېرته جمع کېږي؟ دغه کس په بیلنس کې جمع کېږي. فکر وکړه دې باندې اوس دا ځل موږ یو جنس خرڅ کړي یا سروس مو وړاندې کړو په قرضو باندې. راغلم چېرته؟ کسټمرز مینو ته کریټ انوایس باندې مې کلیک وکړو. صحیح ده. انوایس چاته جوړی؟ کسټمر نیم 03 ته. ډیټ تیار خپله انتخاب شوی، انوایس نمبر خپله راځي، بل ټو ادرس کې د کسټمر ډیټیل راځي. او دلته راځم په آیټم کوډ کې هغه سروس آیټم ورته انتخابم. ورته دا کسټمر ته ما بیا د کویک بوکس ټریننګ ډیلیور کو، خو دا ځلې پیسې رانه کړې راته وایي زه پیسې به بیا درکړم. کوانټیټي کې مې یو لیکلی دی، پرایس ایچ کې 3000 راغلی، مکمل 100 روپۍ کېږي، دونه کېږي. کوم تشویقي میسج ورته لیکي په دې انوایس کې هغه ورته هم اډ کړه، تھینک یو فار یور بزنس، سیو ان کلوز کړه. اوس دا پیسې به هلته جمع شي د په بیلنس کې، ځکه د قرضو معامله وه. په سبا باندې دا کس راغی پیسې درکړې درته، چې پیسې درکړې بیا به دا ته سیستم کې ورسې. څنګه به رسې؟ کسټمر مینو ته به بیا راشي. ګوره دلته مونږ سره یو کمانډ لاندې په نوم د څه شي؟ ریسیو پیمنټ. ګوره یو شی بل هم غواړم تاسو ته زه وایم چې دا د کویک بوکس پروګرام دا کمانډونه داسې نه دي چې یو بل پسې مسلسل دی. اوس ګوره ما په کریټ انوایس باندې کار وکړه که نه؟ کریټ انوایس په دې باندې چې د قرضو معامله ده، خو چې کله پیسې درکړې داسې نه دی چې ته به دلته راځې دلته به راځې دلته به راځې دې باندې به کار کوې دې باندې به کار کوې، نه، مستقیم ریسیو پیمنټ ته به راځې. دا په شکل د پروجیکټ کار کوي، یعنی هغه طرز کاري د ده چې دی داسې نه دی چې یو کمانډ پسې بیا بل کمانډ کار کوي، بل کمانډ پسې بیا بل کمانډ کار کوي، لکه نیو اوپن او سیو سیوس دغه شی نه دی وروره. نو اوس راځم چېرته؟ دا پیسې ترلاسه کومه. نو کله چې تاسو ته پیسې درکړې بیا به دا تاسو په سیستم کې رسوئ. څنګه به په سیستم کې رسوئ؟ ریسیو پیمنټ ته به راشئ. زه ورته ما د یو چا څخه پیسې ترلاسه کړې. د چا څخه د پیسې ترلاسه کړې؟ د مشتریانو نومونه دې ورسوه. کسټمر انفو 01 څخه دا وایي تقریبا تا څخه 4,50,000 قرضداره دی. زه ورته یم چې نه، دغه کسټمر نیم 03 چې دی ده څخه ما پیسې ترلاسه کړې. دا وایي ستا څخه 3,000 افغانۍ قرضداره ته، دغه 3,000 افغانۍ ما ته مکمل راکړې. صحیح ده. په شکل د کیش درکړې، بالکل په شکل د کیش راکړې. دې ځای کې ته کولی شي بیا ریفرنس نمبر کې د انوایس نمبر ورسې. آی ان وي نمبر څو دی؟ 11. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز کلیک کړو. اوس تاسو وګورئ بیلنس ختم شو که نه شو؟ یعنې په دې معنه کله چې تاسو کریټ انوایس یو چاته وکړو او پیسې بیا ترلاسه کړې بیا به د ریسیو پیمنټ کمانډ څخه استفاده کوئ. او انټر سیلز ریسیټ کې مونږ بیا د ریسیو پیمنټ کمانډ څخه استفاده نه کوو، ځکه دا پیسې خو مونږ مستقیم ترلاسه کړې، کیش هم واخیست، نغدې پیسې هم واخیستلې، نو بیا ریسیو پیمنټ څه معنا ورکوي؟ اوس دا پیسې چېرته لاړلې؟ دا ریسیو پیمنټ چې مونږ وکړې دا پیسې هم راځي چېرته؟ ریپورټ ته راشي تاسو کمپنی فاینانشل ته، بیلنس شیټ سنډر ته راشي، دا پیسې هم ان ډیپازیټ فنډ اکاونټ ته لاړې. خو ته چې د مشتري څخه پیسې واخلې روا کیا چی که نه چی، دخل کیا چی که نه چی، دا پیسې دخل ته راغلي. ګورئ ان ډیپازیټ فنډ اکاونټ بیا پیدا شو چې بیلنس پکې نه ښیي، چې پیسې پکې راغلې بیا تاسو ته ښیي 3,000 روپۍ یو چا څخه تا واخیستل، دخل کې تا سره پرتې دي. دا هم ډیپازیټ کوې نو بیا راشه چېرته؟ بینکینګ مینو ته میک ډیپازیټ باندې کلیک کړه. چېرته لیږې دا پیسې؟ زه ته دغه پیسې غواړم چې ولیږم. چېرته لیږې؟ دا ځل بانک ته نه لیږم، دا مې کیشر ته ورکړې، کیش اکاونټ کې دلته دې جمع شي. اوس کیش اکاونټ کې زموږ څومره پیسې دي؟ راشي چارټ اف اکاونټ ته، دلته چې راغلې کیش اکاونټ کې وګوره ما سره 1,60,60,000 روپۍ ډېرې پیسې دي. نو 100 روپۍ به شي 1,63,000 روپۍ به شي. سیو ان کلوز باندې کلیک. اوس تاسو راشئ دلته وګورئ دې ځای کې چک کوئ. په کیش اکاونټ کې نه دی، کیش اکاونټ افغاني کې
1,63,000 روپۍ شوې. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو ریسیو پیمنټ کمانډ موږ دې حالت کې استعمالو. بله خبره دا ده چې کله کله داسې کېږي د یو مشتري څخه موږ اډوانس پیسې ترلاسه کړو. یو خو هغه اډوانس پیسې وي که ستاسو په یاد وي چې موږ اوپننګ بیلنس کې رسولې. بیا موږ په دې هم خبرې وکړې چې که چیرې موږ نه اوپننګ بیلنس پاتې شي موږ څنګه کولی شو د جنرال جورنال د طریق نه هغه بیلنس ورسو. په دې هم خبرې کړې وي. خو داسې فکر وکړئ زه روان وم دوبۍ ته روان وم. یو مشتري ما ته زنګ وهو چې صغیره صاحب ما ته په دغه مشخصاتو باندې کمپیوټر په کار دی. صحیح ده. نو ما ورته ویل چې ما سره خو نشته، زه به یې درته راوړم، خو یو څه پیسې خو ما ته اډوانس پیشکي راکړه چې تا ته زه جنس واخلم په هغه باندې ته انتقال یې کړمه. نو فکر وکړئ دغه کسټمر نیم 04 نه دی، د دې څخه ما 50,000 روپۍ اډوانس واخیستلی. نو دا به څنګه چل کوئ؟ بیا به راځئ چېرته کسټمرز مینو ته، بیا به راشئ ریسیو پیمنټ ته. ګورئ دا ځل به انوایس او سیل رسیټ نه استعمالوئ. ریسیو پیمنټ ته راغلم، ریسیو پیمنټ ته چې راغلم ریسیو پیمنټ تا د چا څخه وکړه؟ دغه کسټمر څخه. نو ګوره اوس ما ته وایي چې دا خو ستا څخه قرضداره نه دی. there are no unpaid transaction for this customer. زه ورته یم unpaid پسې مه ګرځه. دې کس څخه ما اډوانس پیسې واخیستل، پیسې به چېرته ورسوئ؟ پیمنټ اماونټ کې به ورسوئ. دلته زه رسومه څو روپۍ؟ 50,000 روپۍ. دا په کوم تاریخ تا د دې کس څخه واخیستلې؟ دا هم فکر وکړئ په 10 تاریخ دې کس څخه واخیستلې. ګورئ یو اوور پیمنټ دی، یو انډر پیمنټ دی. اوور پیمنټ دې ته ویل کېږي چې یو کسټمر زموږ څخه قرضداره نه دی خو موږ ته اضافه پیسې راکړي. دې ته اوور پیمنټ وایي. ګورئ دا کسټمر زما څخه قرضداره و؟ نه. 50,000 روپۍ مې واخیستلې که نه؟ وایي مې اخیستلې. چې کله دا 50,000 روپۍ ما ولیکل دلته یو آپشن فعال شو په نوم د څه شي؟ اوور پیمنټ. خو که چېرې زه دا پاکم ګورئ بیا دا آپشن غیر فعاله کېږي. غیر فعاله شو که نه شو؟ بالکل شو. خو که چېرې زه دلته ولیکم 50,000 افغانۍ دغه اوور پیمنټ آپشن فعاله کېږي. ما ته وایي دې کس تا ته اضافه 50,000 افغانۍ ته پیمنټ کړی، دې پیسو سره څه چل کوئ تاسو؟ ګورئ زه ورته یم چې لیو د کریډټ ټو بي یوز لیټر. دا پیسې دې همدغسې په ما باندې پرتې د کسټمر بیلنس دې منفي، بیا وروسته ورسره حساب کتاب کوم، یا جنس پې خرڅوم یا نغدې پیسې ورته ورکوم. او که ته وایي چې نه ریفنډ د اماونټ ټو د کسټمر، دا پیسې زه غواړم کسټمر ته ورکړم، دا جدا خبره ده، بیا په دې باندې وروسته خبرې کوو موږ. صحیح ده. نو ما څه ورته ویلې چې دا پیسې دي یي بیا وروسته په دې باندې موږ حساب کتاب کوو. دلته ریفرنس کې کولی شو ولیکئ چې اډوانس پیمنټ. صحیح شوه. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. چون دا کریډټ میمو دی نو ما ته وایي تاسو د دې کریډټ میمو یو کاپي ځان سره پرنټ کړئ او هغه دوسیه کې کېږدئ چې د آینده کې تا ته معلومات وشي چې تا د چا څخه پیسې اخیستې دي. زه ته یم چې نه ضرورت نشته، اوکې مې کړه. اوس تاسو وګورئ د بیلنس څومره شو؟ منفي 50,000. موږ تاسو ویلو مثبت په دې معنی چې کسټمر زموږ نه قرضداره دی، منفي په دې معنی چې موږ د کسټمر څخه اډوانس اخیستی دی. یوه خبره. او بله خبرداره چې کسټمر کله کله موږ ته کریډټ میمو وکړي، سیلس ریټرن وکړي، بیا دا منفي کېږي. یو هفته بعد، 3 ورځې بعد، 4 ورځې بعد ما جنس راوړ. دا کس راغی ما ته ویل چې هلکه دغه جنس چې تا راوړی ما ته 10 قلمه یا 15 قلمه راکړه او 50,000 افغانۍ مې قرضداره مې تیار، څومره پیسې چې په ما پاتې کېږي در به یې کړم، درته مشکل نشته دی. نو څه چل کوم؟ راغلم چېرته کسټمر مینو ته، بیا کریټ انوایس باندې کلیک کوم. صحیح ده. کریټ انوایس باندې مې چې کلیک کړ، ځکه جنس ورباندې خرڅوم په قرضو باندې، ځکه ده سره خو زما حساب کتاب په قرضو دی. خو دې نه مخکې چې زه کریټ انوایس وکړم اول راځم چې کم جنس ما سره زیات پروت دی په ویرهاوس ګودام کې، فزیکل انوینټري ورکشیټ ته راځم. دلته چې راغلم نو وګورئ تاسو تقریبا ما سره 512 GB HDD هارډ ډسک دی. دا لږ ارزانه دی، دې پسې نه ګرځم. دغه سیسکو کټلیس دا کم سویچونه چې دي دا هم ما سره زیات دي، 10 دانې دي. فکر وکړه دا ما پرې خرڅ کړو. نو څه چل مې وکړو؟ دلته راغلم آیټم کوډ کې مې هماغه سیسکو کټلیس سویچونه نه دي دا مې واخیستلو. 9400 ماډل په همدې شکل. بل تقریبا ما واخیسته 9500 ماډل او په همدې شکل 9600 ماډل. دا مې په دې باندې خرڅ کړو په قرضو باندې. د هر یو قیمت ګوره معلوم دی. مکمل د 100 روپۍ کېږي دا یو دانه ده 6,010 روپۍ. نو زه څه چل کوم؟ ورته یم چې یاره 15 دانې مې د ده خرڅ کړو، 15 دانې مې د دې خرڅ کړو، 15 دانې مې د ده خرڅ کړو، مکمل څه وشو؟ 1,000 روپۍ. اوس هم پیسې کمې دي. زه ورته یم چې څه چل کوم؟ 10 دانې مې د ده خرڅ کړو، 10 مې د دې خرڅ کړو او 10 مې د دې خرڅ کړو. 100 روپۍ شو 61,000 روپۍ. او دا کس
او مونږ د دې کس څخه څو قرضدار استو 50,000 روپۍ ګورئ کله چې زه په سیو انکلوز باندې کلیک وکړم کویک بوکس څخه یو میسج ماته راکوي ماته وایي this customer has available credits that can be applied to this invoice would you like to apply those credits to this invoice now وایي دغه مشتری available credits لري یعنی په دې معنی چې منفي یا مثبت بیلنس لري خو دا په مثبت بیلنس کې دا میسج مونږ ته نه راکوي ګوره مثبت بیلنس کې دا پیسې د سره جمع کیږي که 50,000 اوسي دا 80,000 نور یو 80,000 نور جمع کیږي ورسره 1,11,000 روپۍ کیږي خو چون منفي بیلنس دی ماته دا میسج راکوي نو دا په دې خاطر راکوي چې ته کولی شي دغه پیسې په هغه منفي بیلنس باندې اپلای کړي هغه منفي بیلنس په دې انوایس اپلای کړي چې دا حساب کتاب څه شي ختم شي زه ورته بالکل غواړم چې هغه په دې باندې اپلای کړم یس مې انتخاب کړو نو ماته څه وایي دغه کسټمر چې دی دا کسټمر نیم 04 چې دی دا کم انوایس چې ته ورته اوس جوړی دا د 1,80,000 روپۍ دی څو دی اماونټ ډو دا باید تا ته درکړي 1,80,000 روپۍ خو د ده څخه ته 50,000 روپۍ قرضدار یې کله چې دا د دې سره تبادله کوم تا ته بیلنس ډو دا سړی ستا نه قرضداره کېږي څو روپۍ قرضداره کېږي 11,000 روپۍ قرضداره کېږي زه ورته دا په دې اپلای کړه ډن انتخاب کړه اوس تاسو راشئ منفي بیلنس مثبت ته واوښته 11,000 روپۍ دا کسټمر زما څخه اوس قرضداره شو مخکې زه قرضداره وم نو اډوانس پیسې موږ اخیستې وې هغه هم څه کړې تبادله هم کړې خو که چیرې داسې حساب وي چې نغدې پیسې تا نه غواړي بیا څنګه کوئ فکر وکړه دغه کسټمر نیم 03 چې دی دې څخه موږ بیا پیسې اډوانس واخیستلې راغلم کسټمر مینو ته څه چل مې کو ریسیو پیمنټ مې وکړو ریسیو پیمنټ د چا څخه وکړو د دغه کسټمر څخه څومره پیسې درته اډوانس درکړې 15,000 روپۍ اډوانس راکړې په شکل د کیش بالکل نو ریفرنس نمبر کې چې نه لیکم صحیح ده دا بیا اور پیمنټ آپشن یې راوسته راته نو بیا مې سیو انکلوز باندې کلیک کړو اوکې مې کلیک د دې څخه موږ څومره قرضدار شو 15,000 روپۍ نو دا کس دا پیسې چې ما ته راکړې زه لاړم دوبۍ ته هلته مې چې وکتل د ده په طبیعت جنس نه و بېرته راغلم نو سړی راغی چې هلکه جنس یې راوړ ما ورته ویل چې یاره جنس مې پیدا نه کړ وایي ښه زما پیسې راکړه اوس دغسې حالاتو کې که غواړئ دا حساب کتاب د بېرته مثبت حالت ته واړئ یا صفر کې دې دپاره بیا موږ داسې مشخص کمانډ دلته نه لرو څه چل کوو راځو کمپني مینو ته میک جنرال انټریز ته راځو دلته چې راغلی صحیح ده څه چل به وکړي تاریخ به انتخاب کړي دا پیسې په موږ باندې څه شی دي پیبلز دي که نه دي اکاونټ پیبلز دي که نه که غواړې چې دقیق پوه شئ څه چل وکړه راشه دلته دغه ټرانزیکشن نه دی دغه پیمنټ چې موږ ته کړی دی 15,000 روپۍ دي په دې رایټ کلیک کړه ویو ټرانزیکشن جورنال ته راشه دلته وګوره ان ډیپازیټډ فنډ اکاونټ زموږ ډیبټ شوی دی صحیح ده او اکاونټ ریسیبل زموږ څه شوی دی کریډټ شوی دی تاسو پوه شئ په خبر باندې اوس که چیرې ته پیسې دې کس ته ورکړې اکاونټ ریسیبل به څه چل کوئ ډیبټ کوئ به او کیش اکاونټ یا ان ډیپازیټ فنډ اکاونټ به څه کوئ دا به کریډټ کوئ نو راځم چیرته کمپني مینو ته میک جنرال انټریز ته راغلم دلته چې راغلم زه ورته یم چې یاره په دغه تاریخ دې کس ته ما نغدې پیسې ورکړې صحیح ده ښه نو پیسې چې زموږ په خلکو باندې پرتې هغه ته اکاونټ ریسیبل ویل کېږي کویک بوکس کې ما تا ته وویلې که نه تاسو ته ما مخکې خبره کړې وي چې کله د کسټمر خبره کېږي د هغه سروکار د اکاونټ ریسیبل سره دی کله د وینډور خبره کېږي د هغه سروکار د اکاونټ پیبل سره دی نو مخکې زموږ اکاونټ ریسیبل څه شی شوی کریډټ شوی ان ډیپازیټ فنډ اکاونټ ډیبټ شوی اوس ورته یم چې اکاونټ ریسیبل اکاونټ زموږ نه دی دا اکاونټ ریسیبل دا ډیبټ شو څومره ډیبټ شو 15,000 روپۍ ډیبټ شو پیسې دې د کوم اکاونټ نه ورکړې ورته یم چې کیش اکاونټ کې ما سره ښه فریمانه پیسې دي افغاني اکاونټ کې دلته لیکم چې کیش پے ټو کسټمر اگینسټ اډوانس ریسیوډ همدا مې کاپي کړه لاندې مې پیسټ کړو خو دلته به تاسو د کسټمر نوم انتخابوئ کوم کسټمر دی کسټمر شماره 3 که نه و بالکل 3 ته هم کسټمر شماره 3 واخلئ هغه نه سیو انکلوز باندې کلیک کړئ د دې بیلنس باید څه شي صفر شي بیلنس څه شو ختم شو تاسو پوه شو په خبر باندې په دې شکل به تاسو کیش تبادله کوئ او جنس په تبادله کوئ بله خبره مونږ سره دا ده چې کریډ سټیټمنټ مونږ څه وخت استعمال او څه دپاره استعمال اوس
فکر وکړې دغه کسټمر راغی ما ته چې هلکه زما سره داسې یو ذهن کې یو شک دی چې دا حسابي زما او ستا صحیح مخکې نه ده تللی، ته ما ته یو سټیټمنټ راکړه دا زما د حساب کتاب چې تا سره ما مخکې وړی دی یا تا سره ما ترسره کړی دی، څومره پیسې مې درکړي، څومره مې په نغد جنس وړی، څومره مې په قرض وړی دی. نو اوس که چېرې ته غواړې دې ته یو سټیټمنټ جوړ کړې، را به شي چېرته کسټمر مینو ته دلته چې راغلی کریټ سټیټمنټ باندې به کلیک وکړې. کریټ سټیټمنټ باندې چې کلیک وکړو دلته خو دا کرنټ ډیټ راځي، نن 12 تاریخ دا راغلی دی. د کم تاریخ نه تر کم تاریخ پورې ته غواړې تا ته سټیټمنټ جوړ کړم، ته ورته همداسې چل وکړه د 1 سپټمبر نه واخله تر نن تاریخ پورې ما ته سټیټمنټ جوړ کړه. صحیح ده. سټیټمنټ چا ته جوړ کوم؟ د نور آپشن باندې مونږ کار کوو. ښه زه ته چې سټیټمنټ جوړ کړه صرف چا ته کسټمر نیم 03 د سټیټمنټ جوړ کړه. اوس که چېرې تاسو غواړئ هغه سټیټمنټ وګورئ چې د ده سټیټمنټ کې څه شی دي، ریویو باندې کلیک کړه، وګوره هغه ټول حساب کتاب د ده ما ته ښیي. ما ته وایي چې په اول ځل چې کله تا ته کسټمر په دغه تاریخ ورسو د 8 میاشتې 10 تاریخ باندې بیلنس یې نه درلودله، په دغه تاریخ باندې د 10 میاشتې په 10 تاریخ یعنې تقریبا پرون نابله ورځ د دې کس څخه تاسو 25,000 روپۍ اخیستې وې. صحیح ده. بیا د جنرال جورنال انټریز د طریق نه صحیح ده بیرته دا پیسې تاسو د کس ته پیډ کړي، بیلنس شو 0 شو. بیا په دغه تاریخ نن ورسېدی تاسو د کس ته یو انوایس جوړ کړه، بیلنس بیا څومره شو 3,000 شو، یعنی مثبت بیلنس په دې باندې زموږ نه قرضدار شو. بیا موږ ته پیمنټ کړی دی، نو دا به تاسو چلو کې پرنټ کې کس ته به ورکړي چې دا ستا سټیټمنټ دی ویې ګوره، کوم ځای کې شک لري کوم ځای کې سوال دی مهرباني وکړه موږ خدمت کې یاستو. نو دا سټیټمنټ موږ دې دپاره استعمالوو. دلته تاسو کولی شئ ټول کسټمرانو ته سټیټمنټ جوړ کړئ، ملټیپل کسټمر مثلا 1 2 3 کسټمرانو ته، یا د کسټمر ټایپ په اساس باندې افغاني کسټمر، پاکستانی کسټمر، هندي کسټمر یا داخلي خارجي. صحیح ده. یا پریفرډ سند میتود په اساس باندې هم کسټمران تاسو فلټر کولی شئ، خو زیاتره وخت موږ 1 کسټمر استعمالوو. صحیح ده. که چېرې دا کسټمر تاسو کتل غواړئ ویو سلیکټډ کسټمر کلیک کړه درته ښیي. که دا پرنټ کول غواړئ دا سټیټمنټ کې ایمیل کول غواړئ ایمیل کولی هم شي. کله چې مونږ یو سټیټمنټ چاته جوړو کسټمر ته مثلا پرنټ پریویو باندې مې کلیک وکړو، اوس ګوره دلته یو انوایس دی، دا ګورئ دا INV نمبر دا انوایس شو، د ده هغه بیلنس څومره دی 3,000 روپۍ، د 3,000 افغانۍ په ارزښت مونږ یو انوایس جوړ کړی. دې ځای کې هغه ډیټیل صحیح ماته نه ښیي د انوایس، صرف لیکلی دی INV نمبر 11. اوس که غواړئ چې دا لږ زره ډیټیلز کې درته وښیي نو بیا شو انوایس آیټم ډیټیل آن سټیټمنټ باندې کلیک وکړئ. پریویو کلیک کې اوس وګورئ لږ زره معلومات یې ماته راکوي. وایي دغه انوایس چې دی د څه شي دی د کویک بوکس ډیسکټاپ کلاس دی چې قیمت یې څومره 3,000 افغانۍ دی. سیل ټکس پکې حساب شوی نه ځکه فیصدي صفر ده. که وایي چې نه دا ډیټیلز ماته نه کړي بیا دې نه کلیک لرې کوي. که غواړئ چې دا سټیټمنټ چې پرنټ کوي تا ته د بلینګ اډرس یا زیپ کوډ په اساس باندې پرنټ شي، چې کوم اول یې هغه ماته پرنټ شي راوړل شي، بیا دویم ورپسې بیا دریم بیا دې آپشن باندې کلیک وکړئ. پرنټ ډو ډیټ آن ټرانزیکشن، دا کوم ډو ډیټ چې دی هغه دلته مونږ ته ښیي. ګورئ ډو ډیټ دلته مونږ ته ښیي که نه ښیي، دا ډو ډیټ دی. دا که تاسو وایئ چې نه دي بیا دې نه کلیک لرې کړئ، ورته دا مه ښیي، خو دا همیشه باید اوسي، دا ډېر ښه آپشن دی. ګوره ډو ډیټ اوس ماته نه ښیي دلته. نو په دې شکل نور آپشن هم ډېرې زیاتې دي، خو دا چې تاسو انګلیسي زده یې خپله پرې پوهېږئ. creates one statement per customer یا پر جاب. که چېرې ته غواړې چې یو کسټمر ته دی یو راپور جوړ شي، یعنې په دې معنا فکر کوئ ما یو کسټمر رسولی UNDP په نامه باندې، د هغه څخه مونږ 3-4 پروجیکټ جاب اخیستی دي، نو ستا ته همدغه د کسټمر په نامه باندې یو سټیټمنټ جوړ کړي، که نه غواړې د هر یو جاب په اساس باندې جدا جدا سټیټمنټ جوړ شي. نو ما پر کسټمر انتخاب کړی، عملي په دې باندې تاسو ته کار کوم. ګورئ دا UNDP ګورئ د UNDP کې 2 جاب دي، یو چایلډ پروټیکشن په نامه یو پروژه ده، بل وومن کیپاسټي بلډینګ په نامه پروژه ده. زه چې اوس دې ته سټیټمنټ جوړوم ګوره رایټ کلیک مې وکړو، دلته موږ سره یو کمانډ په نوم د کریټ سټیټمنټ شته که نشته؟ په دې مې کلیک وکړو. سټیټمنټ د دغه تاریخ نه واخله تر دغه تاریخ پورې ماته جوړ کړه. چاته؟ UNDP ته. خو که چیرې ما پر کسټمر انتخاب کړی د دغه UNDP په نامه باندې یو سټیټمنټ ماته جوړي. ګوره پریویو باندې کلیک وکړئ، یو سټیټمنټ دی که نه دی؟ چې شی ولې نه ښیي؟ په دې خاطر نه ښیي چې هېڅ شی ټرانزیکشن نه لري. دا تاسو راشئ وګورئ دلته کوم ټرانزیکشن شته که نشته دی؟ ټرانزیکشن دی کې شته دی؟ نشته دی. په دې بل باندې کلیک وکړئ، په دې بل باندې کلیک کوم ټرانزیکشن شته؟ نشته. زه څه چل کوم یو انوایس دې ته هم جوړوم، یو انوایس دې ته هم جوړوم چې لږ معلومات وشي. په دې مې رایټ کلیک کړو، راغلم دلته کریټ انوایس باندې مې کلیک وکړو. انوایس مې د څه شي جوړ کړو ورته آیټم کوډ کې مې د پیج 3 کلاس ورته واغسته، سیو ان کلوز مې کلیک کړو د مثال په توګه باندې، او دې بل باندې مې رایټ کلیک کړو،
دې ته مې څه چل وکړه انټر سیل سیټ مې جوړ کړو. ګورئ کریټ سیلز آرډر نه راغلم چېرته انټر سیل سیټ کمانډ باندې مې کلیک وکړو. ما کویک بوکس ټریننګ ورته ورکړو خو پیسې مې نغدې ترلاسه کړې. سیو اینډ کلوز کلیک کړو. اوس ټرانزیکشنونه ثبت شو د په هسټري کې. اوس چې کله زه په دې باندې رایټ کلیک کوم ورته وایم چې غواړم دې ته سټیټمنټ جوړ کړم نو کریټ سټیټمنټ باندې تاسو کلیک وکړئ. اوس پریویو ته لاړ شئ. اوس ما ته ټرانزیکشن نه ښیي. ښیي که نه ښیي خو دا ټول په یو ورقه کې ښیي. مکمل د ده بیلنس څومره دی 2000 افغانۍ دی. دی که نه دی؟ ما ته وایي اول اوپننګ بیلنس د نه درودله، بیا چایلډ پروټیکشن هغه دپاره تا یو چې جوړ کړی دی یو دنه انوایس جوړ کړی دی څومره افغانۍ په ارزښت باندې د 2000 افغانۍ په ارزښت باندې. نو اوس که چیرې زه څه چل وکړم اول خو دا ډیټ تاریخونه بدلوم اول سپټمبر نه مې واخیست دې تاریخه پورې. که زه ورته وایم چې ما ته څه چل وکړه پر جاب ما ته یو سټیټمنټ جوړ کړه پریو باندې کلیک ګورئ یو ورقه کې دا راغی. کم جاب راغی؟ اوله ورقه کې ما ته راغی تقریبا تاسو وګورئ دا د کم جاب دی د یو ان ډي پي راغلی. بیا که نیکسټ پیج باندې کلیک کوئ بله ورقه کې چې راغلی دی چایلډ پروټیکشن راغلی دی پام د دی. بیا که نیکسټ پیج باندې کلیک کوم بله ورقه کې بیا بل شی نشته دی. هغه بل چون شی نه لري بیلنس نه لري په دې خاطر شی نه دی راغلی. نو خو که چیرې تاسو دلته ورته ووایئ چې نه ما ته صرف د کسټمر په اساس باندې یو سټیټمنټ جوړ کړه پر جاب یې مه جوړوه بیا یو ورقه کې ټول ریپورټ ما ته جوړوي. دلته راشئ تاسو وګورئ ټول په یو ورقه کې ریپورټ جوړ کړی. نیکسټ پیج او نیکسټ پیج ما سره نشته دی. په همدې شکل نور آپشن که ته وایې چې ډو ناټ کریټ سټیټمنټ وذ زیرو بیلنس کم کسانو چې بیلنس زیرو دغه ته سټیټمنټ مه جوړوه بیا سټیټمنټ نه جوړوي. کم کسان چې بیلنس یې د 10,000 افغانۍ نه ټیټ دی هغه ته سټیټمنټ مه جوړوه. کم کسان چې زموږ څخه جنس نه اخلي هغه ته سټیټمنټ مه جوړوه. نو دا آپشن څخه استفاده کوو. څنګه راځم بیا عملي کار کوم. تاسو وګورئ دغه اوباما فاونډیشن دې کې خو ټرانزیکشن شته دی صحیح ده. د دغه کس وګورئ د دې کس هغه بیلنس څومره دی زیرو دی. رایټ کلیک مې وکړو ورته وایم چې څه چل وکړه کریټ سټیټمنټ دې ته سټیټمنټ جوړ کړه صحیح ده. خو که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم ډو ناټ کریټ سټیټمنټ وذ زیرو بیلنس بیا ما ته پرنټ پریو کې شی نه ښیي. خو که کلیک ونه کړم ګوره سټیټمنټ ښیي که نه ښیي ښیي. خو که چیرې زه څه چل وکړم دې باندې کلیک وکړم بیا پریو کلیک کړم ما ته سټیټمنټ نه ښیي. نتھنګ ټو پرنټ نو سټیټمنټ ور کریټډ. په دې خاطر تا ورته دلته خپله ویلي. او که ته وایې چې د کم کس بیلنس چې د دغه څخه ټیټ اوسي هغه ته سټیټمنټ مه جوړوه. اوس د ده بیلنس خو زیرو دی که نه نو ګوره چې کله پریوي باندې کلیک کوم پریوي باندې سټیټمنټ ما ته جوړوي. خو که چیرې زه ورته یو بل کسټمر انتخاب کړم ګورئ مثلا دغه کسټمر دی د ده بیلنس څومره دی 2000 دی. که چیرې زه په دې باندې رایټ کلیک کوم راشم دلته ورته وایم چې کریټ سټیټمنټ درته جوړ کړه. نو اوس که پریوي باندې کلیک کوم سټیټمنټ جوړوي که نه جوړوي جوړوي درته بیلنس هم ښیي. خو که زه ورته وایم چې د کم کس بیلنس چې د 15,000 څخه کم اوسي هغه ته سټیټمنټ مه جوړوه. اوس پریوي باندې کلیک وکړم اوس بیا هماغه میسج ماته راکوي ځکه د ده بیلنس خو 2000 دی دا د 15,000 څخه کم دی. او که ته وایې چې سټیټمنټ مو جوړوه هغه کسټمر ته چې نو اکټیویټي لري په دې معنی ما څخه خرید و فروش نه کوي. ان اکټیو کسټمر هغه وخت فالو کیږي چې کله ته یو کسټمر ان اکټیو کې مثلا دغه کسټمر باندې ما رایټ کلیک کړ دا مې څه چل کړ ان اکټیو مې کړ. دلته ګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د میک کسټمر ان اکټیو. تاسو وګورئ په کوم ځای کې دی دلته ما سره یو کمانډ دغه دی میک کسټمر ان اکټیو. په دې مې رایټ کلیک کړ زه ورته وایم چې دا کسټمر غواړم ان اکټیو کړم په دې دا مې ان اکټیو کړ. اوس چې کله زه سټیټمنټ جوړوم ګوره راغلم دلته زه ورته وایم کریټ سټیټمنټ جوړوي بالکل. دې ځای کې ما څه چل وکړو دې ځای کې مې آل کسټمر واخیست دا آپشن فعاله شو. ډو ناټ کریټ سټیټمنټ فور ان اکټیو کسټمر په دې معنی چې کوم کسټمر ان اکټیو دی هغه ته سټیټمنټ مه جوړوه. نو په دې شکل تاسو کولی شئ سټیټمنټ جوړ کړئ. اسس فاینانس چارجز موږ سره دلته جدا کمانډ دی له خیره بیا په دې باندې موږ خبرې کوو اسس فاینانس چارجز. اوس چې کله ته یو کسټمر ته سټیټمنټ جوړی غواړې دغه سټیټمنټ مربوطه چارجز هم په هغه اپلای کړي. ته خو چاته مفت سټیټمنټ نه جوړی. ستاسو دفتر کې قانون دا دی چې کوم کس تاسو نه سټیټمنټ غوښتله راپور یې غوښتله ورته $15 یا 1500 افغانۍ په دې باندې چارجز راځي یا 100 افغانۍ. اوس د سټیټمنټ جوړ کړو اوس غواړې په هغه باندې چارجز اپلای کړي. د مثال په طور باندې ما سټیټمنټ جوړ کړ چاته یو ان ډي پي افغانستان ته یا زه راغلم د کسټمر شماره 04 مې واخیسته د بیلنس 11,000 افغانۍ دی که نه بالکل. زه ورته وایم چې دې ته څه کوم سټیټمنټ چارجز اپلای کوم انټر سټیټمنټ چارجز دې ځای نه هم کولی شو دې ځای نه هم کولی شو. ګورئ انټر سټیټمنټ چارجز باندې مې کلیک وکړو. ښه سټیټمنټ چارجز په دې کسټمر باندې چارج اپلای کوي بالکل.
په آیټم کوډ کې باید موږ تاسو یو آیټم ولرو د چیش په نامه باندې یو آیټم باید ولرو موږ تاسو په نوم د other charges دلته لازم لیکم چې statement charges کټګوري کې چین انتخابوم همدا کاپی کوم دلته پیسټ کوم او اماونټ کې 1500 افغانۍ لیکم ټاکس کوډ کې نن ټاکسبل انتخابوم دا موږ تاسو پر عواید دي کنه دي بالکل عواید دي نو تاسو کولای شئ دلته یو انکم اکاونټ جوړ کړئ په نوم د statement charges income په نامه باندې ګورئ دلته زما دغه انکم اکاونټونه چې دي 1,200 دي کنه د دنه روسته 1,250 په نامه باندې یو انکم اکاونټ جوړوم څه چل کوم راځم اډ نیو باندې مکلیک وکړو ټایپ خپل انکم راغلی 1,250 په نامه انکم اکاونټ جوړ کو نوم مې ورته ورکو statement charges income او دغه نور سیو ان کلوز باندې مکلیک وکړو اوکې مې کلیک کړ سپیلنګ چیک مې اګنور کو اوس تاسو ګورئ کس 500 روپۍ چارج شو 5000 روپۍ د فیلن بیلنس څومره دی 1,000 روپۍ او کله چې ریکارډ کوم 1,500 شو 500 روپۍ نور هم چارج وي ولی ځکه موږ ورته سټیټمنټ پرنټ کړو خو دغه خو موږ پیسې اخلو د کسټمر څخه تاسو پوه شئ په خبر باندې پاتې کیږي د کریټ کریډټ میمو کمانډ دی باندې به ان شاء الله موږ تاسو په بل لیکچر کې کار وکړو کته الله رضا نو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس